کله کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره بعضو خلکو سره اسې خندل دې دپاره چې د دوی د شر نه ځان بچ کړي. لکه یو حدیث کې دا راځي عایشه رضی الله عنها وایي دا تېر شوی حدیث چې ما ذکر کو دا امام احمد او امام ابن حبان راوړی دی او سندن الحمدلله صحیح حدیث دی. عایشه رضی الله عنها وایي چې یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی. امام بخاری امام مسلم دا روایت راوړی دی. وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سړی ولید او اجازت یې اخیستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دننه ننوتو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بئس اخو العشیره و بئس ابن العشیره، سبد زوی د قبیلې دی او سبد زوی رور د معاشرې دی، یعنی بد انسان دی دا چې راغی، ښه سړی نه دی. کله چې ورننوتو تطلق النبي صلی الله علیه وسلم فی وجهه وانبسط له، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کېناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره خندل او مسکی ووته. سړی بیا لاړ، عایشه راله رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله تاسو چې دا سړی ولیدو تاسو دا ووایي دا ښه سړی نه دی او د معاشرې ښه کس نه دی، د معاشرې ښه فرد نه دی، بیا مو ورته خندل. په یو روایت کې راځي چې عایشه رضی الله عنها وایي زه دننه کور کې ناستم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندا مې د هغه سره واورېده، یعنې دومره یې وخندل. وی کله چې ووتو ما ورته وایي چې رسول الله قلت فیه ما قلت، تاسو اوس لږ ساعت مخکې خو د باره کې ډېرې خبرې وکړې نو اوس دې ورسره وخندل. الله اکبر، دې غوږ ورته کېدی دا څومره بدترین انسان دی. وی عایشې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته عایشې متى عهدتني فحاشا، تاسو چې د بد اخلاقه لیدلم زه خو بد اخلاقي نه کوم کنه. ان شر الناس عند الله، دا سړی څومره بدترین انسان دی دا چې راغلی. ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، د الله په نزد بدترین انسان د قیامت پر ورځ هغه دی چې خلک ورته خاندي را خاندي، خلک ورسره ډېر جوور نه ورځي د دې دپاره چې د شر نه ځان بچ کړي. دا دومره بدترین انسان راغلی و چې ده سره زما دا خندا د دې د لاسه و چې اوس د ده د شر نه بچ شو. داسې حادثې په اکثرو خلکو راغلي، موږ سره په خپله راغلي. یو داسې بد اخلاق انسان چې ښه یې پېژنو ښه بد اخلاقه دی، ښه بدتمیزه دی، ښه بد کرداره دی، د هر څه نه خبر یو، بیا ورسره هم خاندو را خاندو. اوس یا الله د دې بلا نه مو وساتي، موږ له څه جاښه جوړه نه کړي. اوس داسې نه په خبرو کې موږ ته چې ته کنځلي ونه کړي، موږ سره چې بد اخلاقي ونه کړي، چې ته بېعزتي راله ونه کړي. کله سړی داسې یعنې دومره بدترین انسان د سړي نه جوړ شي که نه چې خلک بیا د هغه د شر نه د بچ کېدو دپاره د هغه سره پستې پستې وایي. او دې ته په عربۍ کې وایي مدارات. دا مدارات څه ته وایي؟ یعنی نرمي کول د داسې خلکو سره، نو په هغې کې فایده سره چې ته نرمي وکړي او محبت راښکاره کړي. فایده دا ده چې کیدی شي په ده باندې اثر وشي او د دې خپل کار نه واوړي، دا پکې غټه فایده ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار دې دپاره هم کړی دی چې تألفا له د ده را زړه مایله کړي دې طرف ته او اسلام ته، او که مسلمانی چې د دې بد اخلاقۍ نه او د دې نه واوړي. دویمه په دې کې فایده دا ده چې د ده د تکلیف نه به ته څه شي بچ شي. اوس بله څه لار خو نشته که ته که د هغه سره ګوره که ته د هغه سره خبرې اړی نو هغه خو نه په خپل عزت دی، چې سړی په خپل عزت نه نو ستا به څه عزت وکړي. هر چا سره ګوره ګریوان ته لاس هم ماچوئ او ښکلي اخلاق دی چې یو سړی ته ویني او هغه ګډوډي او تا ته پته چې د خولې نه سپک دی د کردار نه سپک دی، بس صحیح شو، بس خبره ختمه شو. دا ښکلې طریقه ده د ځان د عزت خیال ساتل، د خپل کور د عزت خیال ساتل، د خپل خاندان. هغه دی چې ته د سپک او فحاش انسان سره خوله وانړې او خبرې ورسره مه کوه. بس مسکی شه ورته خانده را خانده اوجي تاسو څنګه یې تاسو ښه یې. دا بزدلي نه ده، دا بزدلي نه بلکې دا نرتوب دی. په دې کې فایده دا ده چې کیدی شي ستا د اخلاقو نه متاثره شي
او دا کرداری بدل شي، او دویمه دا چې ته به یې د تکلیف نه څه شي بچ شي، او کیدای شي نور خلک هم لکه دی په دې ارادې چې نور له تکلیف ورکړي او ته ورسره مسکی را مسکی شي او بیا ورته پکې نصیحت وکړي، نو کیدای شي چې د ده د تکلیف نه او ستا د خندلو د لاسه یو نور څوک هم د دې سړي د تکلیف نه او د شر نه بچ شي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګور هغه سره موافقت نه دی کړی چې اوس څوک دا وایي چې دا خو څنګه د ګناهګار سره موافقت او د بد اخلاقه سره نه، موافقت یې ورسره کړی چې ستا دا کار صحیح دی، دا خو ته نه دي ویلي، صرف مدارات. او ځکه امام بخاري په دې باب تړلی دی، باب المدارات مع الناس. بیا یې پکې یو اثر راوړی دی د ابوالدرداء رضی الله عنه، وإنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. من ګوره کله ناکله وي د بعضو خلکو سره خاندو او زړونه پې لعنت وایي. معلوم دی؟ کله ناکله د بعضو خلکو سره خاندو او زړونه پې لعنت وایي، نو بیا خاندي ورسره ولې؟ چې د شر نه بچ شي او د اخلاقو نه متاثره شي. دې کې یو بله فایده هم راووته، اشاره به ورته وکړو، هغه دا چې د فاسق انسان غیبت جایز دی چې کله د هغه فسق او فجور ښکاري، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د سړي باره کې چې دا بدترین انسان دی، د بدترین زوی د معاشرې دی، بدترین رور د معاشرې دی، د قبیلې دی، ځکه چې هغه په دې باندې څه دی، په دې مشهور دی، ټولو خلکو په مخ کې کوي. نو داسې داسې پټه پناه خبره خو نه ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله ناکله د خلکو سره خندل، د بعضو خلکو سره چې د دوی د شر نه بچ کړي.